بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخښونکی مهربانه دی. قدرمندو، زه ستاسو ورور امتیاز کمر یو ځل بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. مینوالو، 2 ورځو راسي زمون فیسبوک پیج په ذریعه باندې د واتس اپ په ذریعه باندې ډېر ملګري رابطې کې میسیجونه کوي چې په ټي وي باندې یو ډرامه چلیږي او هغه ډرامه کې یو ښځه چې د ثوابې پړونې په سر کړی دی او هغه ښځه چې کوم ده نو هغه د پښتون ثقافت توهین کوي. او د دې نه علاوه هم دویمه ورځ دا زه فیسبوک مختلف پیجونو باندې او مختلف آیډو باندې ګورم چې یو میسیج دی، یو پوسټ دی، هغه شیر کیږي او په هغې کې داسې قسمه خبره ویل کیږي. د ډرامې نوم سنگ ما دی او پوسټ کې څه داسې وي چې یاره یو ښځه ده او د ثوابي والو ښځو کردار ادا کړی دی او په سر باندې د سور پړونې چې کوم دی د ثوابۍ په سیمه د مردان په سیمه باندې زمونږ خویندې میندې استعمالي وي، هغه پړونې دغې ښځې په سر کړی دی او یاره دا زمونږ د ثوابۍ او زمونږ د پښتنو ښځو یو غلط تاثر دنیا ته پیش کوي، یو غلط تصویر پیش کوي او دا ښځه چې کوم ده نو دا یو بدنامه ښځه ده او څه ملګري پکې وي چې یاره دې ښځې پکې د یو بد کردارې ښځې کردار ادا کړی دی. نور ملګري پکې وي چې یاره دې پکې د دهشتګردۍ کردار ادا کړی دی او څه ملګري وي چې دې زنانه زمونږ د پښتنو ښځو پسې مزاج کړی دی، ځکه چې ډېر ملګرو پکې د ثوابۍ سینیټرانو ته او شهرام خان ته، اسد کیسر ته اپیل کړو چې یاره ته په دې ډرامه باندې ایکشن واخلې او د ډېرو ملګرو پکې دا یو دغه چې یاره دا ډرامه دې بنده کړی شي. ما کوشش وکړو د ثوابۍ سیمې سره یو ښه تکړه ایماندار سینیټر جناب مشتاق احمد صاحب سره په دې کې زما رابطه وشوه او پوره په صورتحال وي چې سرجي دا صورتحال دی. مشتاق صاحب یو داسې انسان دی چې د هغه کوشش دی چې زه د خپلې معاشرې دپاره د خپلې پښتنو دپاره څه وکړم. نو مشتاق صاحب ما ته پکې دا ووایي چې د دې ډرامې هغه کلیپونه، هغه ویډیو مونږ ته پکار ده چې په هغه ویډیو کې دې ښځې یو بدنامې د یو بدماشي یا د یو دهشتګردي رول ادا کړي او زمونږ معاشرې ته، زمونږ کلچر ته نقصان رسولي، نو هغه ثبوتونه مونږ ته پکار دي چې د هغې بیس باندې زه خبره وکړم. دغې بیس باندې زه د دې خلاف د ایکشن اخیستو دپاره قانوني لار اختیار کړم او ستاسو د ملګرو نه تعاون غواړم. ډېرو ملګرو پکې ویډیوګانې هم کړي دي چې یاره دې ښځې غلطې ویډیو داسې نو زه هغه ملګرو ته وایم چې تاسو سره د دې ډرامې متعلق څه ویډیو وي چې دې ښځې پکې غلط کردار ادا کړي دي، نو هغه ویډیو مهرباني وکړئ تاسو یې راولېږئ چې مونږ یې مشرانو ته ولېږو، مونږ یې مشتاق صاحب ته ولېږو، نورو صاحبانو ته یې ولېږو. زه ټولو مینوالو ته وایم، ملګرو ته وایم چې دا پړونه کم دی، دا سور پړونه چې کم دی نو دا زمونږ د یوسفزو او زمونږ د ثوابۍ د مردان نوخار زمونږ د خویندو میندو دا د پردې څادر هم دی، دا د هغې د کفن څادر هم دی. نو انشاءالله زه پخپله بذات خود که تاسو سره څه ثبوت وي نو زه به تاسو سره ودرېږم. مشتاق صاحب ما ته ښه برابر دغه راکړی دی. مشتاق صاحب وایي چې تاسو ما ته ثبوت راکړئ، انشاءالله زه به په هر ځای کې اواز اوچتوم. نو زه هغه ملګرو ته وایم، هغه مینوالو ته وایم که چا سره څه قسمه کلیپ وي، څه قسمه ثبوت وي د دې ښځې یا د دې ډرامې خلاف چې او دوی د معاشرې کلچر یا زمونږ د پړونې بېعزتي کړي، نو هغه ویډیو، هغه کلیپ مونږ ته راولېږئ. مینوالو دا ویډیو وګورئ، دا ویډیو مخکې شیر کړئ.